ښه موږ غواړو نن ستاسو لپاره په دې ویډیو کې پر رنګونو باندې خبرې وکړو چې الماني ژبه کې رنګونو ته څه وایي. الماني کې رنګونو ته فاربن وایي. فاربن معنا رنګونه چې په انګلیش کې کالرز ورته وایي. نو راځو یو یو تشریح کوو چې وروسته به یې ستاسو د ښې زده کړې په خاطر باندې یوه جمله هم په مثالونو کې راوړو. لومړی راځو غوټ. غوټ معنا سور. grün شین، شفتالي شین. blau آسماني شین. gelb ژیړ. schwarz تور. weiß سپین. grau خړ. همدغه لغتونه یا همدغه رنګونه اوس غواړو په جملو کې هم تاسو لپاره استعمال کو. غوټ Das Auto ist rot. دا موټر سور ده. Das Gras ist grün. دا واښه شنه دي. Der Himmel ist blau. دا اسمان شین ده. Die Banane ist gelb. دا کیله ژیړه ده. Die Tasche ist schwarz. دا بایک یا باکس تور دی. Das Hemd ist weiß. دا یخنکاک سپین ده. Die Katze ist grau. دا پیشو خړه ده. braun نسواري. orange نارنجي. violet یا لیلا. ویولېټ اوډا لیلا دا په خپله ارغوني رنګ ته وایي. غوزه. غوزه معنا سور ګلابي. توکس. توکس دا فیروزه‌ایي رنګ ته وایي. ښه په جرمني ژبه کې البته دغه شپږ رنګونه ډېر زیات کارولی کیږي چې هغه یې غوټ سور، grün شین شفتالي، blau آسماني، gelb ژیړ، schwarz تور او weiß سپین. اوس راځو په دې کې یوه جمله په مثالونو کې راوړو تاسو لپاره. braun Der Tisch ist braun. دغه میز چې دی دا نسواري ده. orange Die Orange ist orange. دا مالټه نارنجي ده. violet oder lila. Der Baum ist lila. دغه ونه ارغوني ده. غوزه سور ګلابي ته وایي. Die Blume ist rosa. دغه ګل چې ده دا ګلابي ده. تورکس Die Hose ist تورکس یعنی دا پتلون چې ده دا په خپله فیروزه‌ایي ده. غوټ سور، grün شین شفتالي، blau آسماني رنګ، gelb ژیړ، schwarz تور او weiß سپین. که چېرته دا ویډیو ګټوره وه نورو دوستانو سره هم شریکه کوئ تر څو ورڅخه هغوی هم ګټه پورته کړي او موږ د نورو ویډیوګانو لپاره تعقیب کړئ.